بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې د دمه روغ او جوړ اوسئ. او تیر شوی درس مو چې په تاریخ کې د کوشانیانو د کورنۍ په اړه په سمه توګه مو زده کړی اوسئ. د کوشانیانو د کورنۍ په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسئ او پوه شوي اوسئ چې کوشانیانو کورنۍ کومو کورنۍ ته ویل کیږي او کوم کسان د کوشانیانو په کورنۍ کې واک ته رسېدلي او کومې سیمې ترلاسه کړي اوسئ چې باید تاسې تیر شوی درس مو په سمه توګه زده کړی اوسئ او کورنۍ دندې په منظمه شکل سرته رسولی اوسئ. نو راځئ چې نن موږ خپل نوی درس خپل 14 لوست چې د ننني درس عنوان مو ده آیا د کوشانیانو د مهمو سیاسي او فرهنګي مرکزونو په اړه معلومات لرئ. نو ګرانو زده کوونکو موږ ویل چې د موږ نننی درس د دې په اړه ده چې آیا د کوشانیانو د مهمو سیاسي او فرهنګي مرکزونو په اړه معلومات لرئ. ګرانو زده کوونکو د مخکې له دې نه چې موږ خپل درس پیل کړو موږ په تېرو لوستونو کې مو ولوستل چې کوشانیان د خپل د پراختیا د امپراتورۍ د پراختیا لپاره د دوو سیاسي مرکزونو درلودل چې ژمی به یې پېښور او اوړی به یې بګرام و چې دوی دغه دوه ځایونو له لارې خپل امپراتوري کنټرولوله. نو اوس راځو د دې په اړه چې د کوشانیانو کوم مرکزونه چې ډېرې دلته اوسېدل او ډېرې ودانیګانې ترسره کړې وې چې د دغو ودانیګانو د اثارو چې په دغه ودانیګانو نه چې کوم اثار لاسته راغلي دي د دغه کوشانیانو چې شی موږ ته راښیي د کوشانیانو استازیتوب کوي او کوشانیانو په اړه موږ ته بشپړ معلومات راکوي. نو مخکې له دې نه چې موږ درس ولولو ګرانو زده کوونکو هر یو امپراتوري یا هر یو پاچا چې په یو هیواد کې واکمني ته رسیږي نو هغه یو خاص مرکز لري چې په همغه مرکز کې اوسیږي. لکه څرنګه چې نن موږ ګورو مثلا که د موږ پاچا مثلا اشرف غني چې و د هغه مرکز کوم ځای و کابل و کابل ښار و چې یعنی کابل ښار کې اوسېده همدغه ځای د ده مرکز و. یا هم په نورو پخوا دورو کې احمدشاه بابا چې د هغه کله چې واکمنۍ ته ورسېده خپل مرکز د قندهار ولایت وټاکل. نو همداسې امپراتوریګانې هم خپل ځان ته مشخصه مرکزونه لري چې همغه مرکزونه چې بیا دوی پکې اوسېږي هغه نظر له نورو ولایتونو یا نظر له نورو ځایونو ډېر زیات ورته پرمختګ هم ورکوي او ډېرې ودانیګانې پکې هم کوي چې نن ورځ موږ هم د کوشانیانو د مرکز په اړه لولو. نو ګرانو زده کوونکو موږ په تېر درس کې وویلې چې د کوشانیانو مرکز کوم ځای و. ګرانو زده کوونکو آیا تاسو په یاد ده؟ آفرین. کوم ځای و؟ بګرام و. بګرام و چې د کوشانیانو د امپراتورۍ مرکز و. نو راځئ چې نن موږ د بګرام په اړه ولولو چې په بګرام کې کومې ودانیګانې شوي کوم اثار لاسته راوړل شوي دي. نو موږ ویل چې بګرام راځو د بګرام په اړه وایو. اوسنی بګرام چې د 40 میلو په واټن کې د کابل ښار په شمال کې پروت دی دا 2000 کاله مخکې یعنی 2000 کاله پخوا د کوشانیانو د امپراتورۍ اوړنی مرکز و. یعنی د دې یعنی دا اوس اوسنی بګرام چې موږ تاسې پیژنو چې د کابل چې 40 میل په واټن کې د کابل په شمال خواته پروت ده دا اصلا 2000 کاله پخوا د کوشانیانو مرکز و چې د کوشانیانو د چی په نوم یاد شوی د مرکز په نوم یاد شوی. د دغه ښار بنسټ چا کېښود؟ آیا تاسو پوهېږئ ګرانو زده کوونکو موږ په تېرو درسونو کې ویلی ده باید چې تاسې له یاده نه یې ویستلي چا د دغه ښار بنسټ کېښود؟ آفرین. د دغه ښار بنسټ د پوځي مرکز په توګه یعنې دا یو پوځي نظامي مرکز و په توګه له میلاده مخکې په 3مه پیړۍ کې د اسکندر لخوا څه شی سو دا جوړ سو. یعنی اصل بګرام د چا لخوا جوړ شوی ده؟ اصل دا بګرام چې ده د اسکندر لخوا جوړ شوی ده چې د اسکندر په وخت کې دغه ځای ته د قفقاز څه شی ویلی د قفقاز اسکندریه ورته ویل کېدله چې د بګرام په کېږدیو کې داسې ودانیګانې شوي دي چې سربیره پر زرګونو تاریخي انټیکه آثار او شیان وموندل شول چې د ودانیو له پاتې شویو څخه دا څرګندېږي چې د بګرام ښار د ودانۍ په لاندې دفاعي سیستم پر جوړښت جوړ شوی ده. سره له دې چې سیمه ییزې ځانګړتیاوې لري د یوناني ودانیو ځانګړتیاوې هم پکې لیدل کېږي چې د سیمه ییز ښار د جوړولو لپاره یو یوناني اصول په نظر کې نیول شوی چې د دوو سیندونو د یو ځای کېدلو موقعیت په ښار کې د جوړولو لپاره ټاکل شو او د یونانیانو د عمراني چارو ځانګړتیاوې وې. یعنې ګرانو زده کوونکو
دا اصل دا بګرام چې دی دا اصل اسکندر یعنی یونانیانو خپل په وخت کې جوړ کړی و چې پخوا ورته د قفقاز اسکندریه هم ویل کېدله او دا ودانۍ چې وه دا ډېر کوم اثار چې موندل شوي دي موږ ته دا اثار څرګندوي چې دا یوناني څه شی ده یو یوناني جوړنه ده چې دلته د یونانیانو اثار هم پکې ډېر موندل شوي دي چې بیا سربیره پر دې چې دغه یعنی بګرام د یونانیانو په وخت کې اسکندر لخوا جوړه شوې سربیره پر دې همدغه د بګرام شاوخوا ته د ښار څلور خواو ته د لوی دیوالونه او دفاعي برجونه څه شی کړي جوړ شوي دي چې یعنی د همدغه بګرام شاوخوا ته داسې جګ جګ دفاعي یا یعنی د دې لپاره چې مخالفین رانیسي په دې ځای باندې حمله ونه کړي جګړه ونه کړي دلته د دې شاوخوا ته جګ جګ برجونه د دفاع لپاره جوړ شوي بیا د ده نه پس په کوم کال کې ګرانو زده کوونکو آفرین په 1930 کال کې تر کېږدیو نه وروسته په دغه ځای کې ډېر انتیک آثار څه شی سول لاسته راغلي یعنی په همدې بګرام کې په کوم کال کې آفرین چې په 1930 کال کې د یعنی د دغه څېړنو په دغه 1930 میلادي کال کې څېړنه وسوې چې د دغه څېړنو په پای کې داسې آثار رامنځته شول چې تاریخي ډېر انتیک او تاریخي آثار لکه لاکو چې شیانو نه جوړېدل رقم شیان چیني صندوقچې وې میسي او برونزي وړې مجسمې او داسې نور شیانو چې دغه ټول د څه شي د کوشانیانو د کورنۍ استازیتوب کوي او دا چیرته موندل شوي وو ګرانو زده کوونکو آفرین په بګرام کې چې د کوشانیانو څه شی مرکز لاسته راوړل شوی وي یعنی موندل شوی وي د دې ترڅنګ دغه موندل شوي آثار او شیان په ښکاره ډول څو مطلبه لري ګرانو زده کوونکو دوه مطلبه یو دا چې د کوشانیانو د سوداګرۍ اړیکې مطلب موږ ته رسول یعنی دغه آثار چې موږ لاسته راوړي دا دوه مطلبونه څرګندول یو دا چې موږ تاسو مخکې هم وویلې چې کله چې موږ آثار پیدا کوو یا موږ د تاریخ پوهان هغه آثار چې پیدا کوي نو هغه نه ډېر زیات معلومات لاسته راوړي چې یو دغه آثار چې په بګرام کې پیدا کړي د دوه مطلبونه لري یو دا چې لومړی چې د کوشانیانو د اړیکو پاکلی د کوشانیانو د سوداګرۍ اړیکې له نورو هیوادونو او لرې سیمو سره تامین شوي یعنی دا مطلب موږ ته رسول چې کوشانیانو په خپل وخت کې له نورو هیوادونو سره هم سوداګري اړیکې لرلې د دې ترڅنګ د سوداګري کاروانونه له روم څخه چین ته د ورېښمو له لارې رسېدل او د دغه نړیوال لارې عمده برخه د کوشانیانو له امپراتورۍ څخه تېرېدله تاسو ولیده چې دغه آثار موږ ته د کوشانیانو د سوداګري لارې له نورو هیوادونو څخه ثابتوي او د دې ترڅنګ دوهم مطلب چې څه ده دوهم مطلب دا څرګندوي چې دا چې بګرام د سیاسي مرکز په توګه وټاکل شو یعنی ولې بګرام وټاکل شو د دې لپاره چې دا چې بګرام د سیاسي مرکز په توګه د هغه مهال وټاکل شو د دې لپاره چې د هغه مهال له هغو سترو نړیوالو مرکزونو څخه چې کاروانونو تګ او راتګ د سیاسي حاکمیت په تامین کې ډېر لوړ لوبولی ده یعنی ګرانو زده کوونکو موږ ویل چې دغه موندل شوي آثار دوه مطلبه رسوي یو دا چې د کوشانیانو د سوداګرۍ اړیکې له نورو هیوادونو سره موږ ته یعنی څرګندېږي بل دا چې بګرام د سیاسي مرکز په توګه وټاکل شو یعنی په دې معنا چې په بګرام کې د تګ او راتګ لارې پرانیستل شوې د دې لپاره چې بګرام د ښه امنیت لرونکي ځایونو له جملې څخه چې همدې لپاره بګرام یې ټاکلی او دا موندل شوي آثار همدغه دوه مطلب یې موږ ته څه کو را رسول نو ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې درس چې باید تاسې زده کړی اوسېږي د بګرام په هکله او ګرانو زده کوونکو دا مو له یاده ونه وځي چې د کوشانیانو په وخت کې درې مهمه ځایونه ول یو بګرام و چې نن موږ په درس کې ویلې بل هډه ده چې په راتلونکي درس کې به وایو او بل بامیان ده چې هغه به هم بیا په ګډه سره ولولو چې نن ورځ درس بګرام په دې ویلې چې اول هم د بګرام پاک راولي ځکه بګرام د دې د مرکز له جملې څخه و چې د میلاد څخه 2000 کاله مخکې د کوشانیانو د امپراتورۍ مرکز و چې بیا د دغه ښار بنسټ ایښودونکی څوک ګرانو زده کوونکو آفرین دا په دې معنا نه ده چې د کوشانیانو مرکز بګرام نو بګرام به که چیرې تاسو نه کوم ځای کې سوال یا پوښتنه کیږي تاسو به ورته وایئ چې ښایي بګرام د کوشانیانو واکمنانو جوړ کړی نه ګرانو زده کوونکو سمه ده چې دا د کوشانیانو د مرکز له جملې څخه و بګرام ولې په اصل کې د ده بنسټ ایښودونکی اسکندر چې بیا د همغه اسکندر په وخت کې د قفقاز اسکندریه په نوم یادېدله چې بیا کوشانیانو خپل مرکز شی کړه او ټاکله بیا په دغه بیا موږ چې ویلې ګرانو زده کوونکو په دې درس کې په کوم کال کې آفرین په 1930 کال کې ډېرې څېړنې او کېږدنې وسوې چې د دغه کېږدنو څېړنو په پای کې
ډېر اثار لاسته راوړل شول چې دغه اثار ټول د کوشانیانو د کورنۍ څه شی کوي استازیتوب کوي. او بیا موږ وویل چې دا اثار څو مطلبه رسوي. آفرین دوه مطلبه. یو دا چې د کوشانیانو سوداګري اړیکې موږ ته راڅرګنده شوې چې یعنې له نورو هېوادونو سره اړیکې لري. او د دې ترڅنګ دا چې بګرام د سیاسي مرکز په توګه وټاکل شو، یعنې مرکز بګرام ډېر امنیت درلود او د نورو هېوادونو یعنې نورو امپراتوریګانو دلته به د تګ لاره او تګ و راتګ به یې که خپل تجارتي یا سوداګري شیان به یې پکې وړلو راوړل او خپل تجارت به یې پکې شیکه پیلوه. نو دا د نن ورځې درس ګرانو زده کوونکو چې تاسې باید زده کړي اوسېږي. ولاړ به د کورنۍ دندې په لور. تاسو کورنۍ دنده 3 پوښتنې دي. تاسو اوس د بګرام په هکله په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه. کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېره اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته یې ماته په کمنټ کې راولېږئ. د دې ترڅنګ که خپل نوي درس ته چې موږ د نوي درس عنوان ده د هډه د کوشانیانو امپراتوري فرهنګي مرکز. ما مخکې ویلي چې 3 ځایونه د کوشانیانو په وخت کې ډېر زیات مهمه رول درلوده چې بګرام، بامیان او هډه وه. چې راتلونکي درس کې به هډه وایو. تاسو مخکې لیدل چې زه داسې تاسو ته تشریح کوم. تاسو دا متن د درس یو ځل د مخې نه تر اخره ولولئ تر څو زه تاسو ته تشریح کوم. داسې په سمه توګه د دې درس مطلب او مفهوم باندې پوه شئ او زده کړئ. او د دې ترڅنګ که غواړئ چې د موږ له نورو درسي ویډیوګانو نه ګټه واخلئ، د موږ ویډیوګانې لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ تر بیا چې زه تاسو ته راځم او د تاریخ نوی درس تاسې ګرانو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په لوی الله پاک سپارم. الله په امان.